په لغمان کې د مرغومي شپږمه په افغانستان کې د شوروي یرغل غندنه او د افغان مجاهد ولس د درناوي تر نامه لاندې غونډه ترسره شوه. په همدې موخه نن شنبه د مرغومي پر شپږمه نیټه د ارشاد حج او اوقافو په ریاست کې د ټولو شهیدانو روحونو ته د الله جل جلاله د ستر کتاب قرآن کریم ختم ترسره شو چې پر مهال د ولایت مرستیال والي الحج شهزاده مظلومیار سربیره د ارشاد حج او اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي د ملکي ادارو مسؤلینو دیني علما کرامو او یو شمېر نورو هم برخه اخیستې وه. د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي وویل د نننۍ غونډې د جوړېدو څخه یې موخه په ګران هیواد افغانستان باندې 4 لسیزې وړاندې د روسانو د یرغل غندل او همدا ډول د افغان مجاهد ولس د قربانیو قدرداني ده. هغه ویل شوروي په 1958 د مرغومي په شپږمه نیټه په افغانستان باندې یرغل وکړ او غوښتل چې دا هیواد هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د ځان مستعمره کړي. نوموړي د شوروي د یرغل او د افغان میړني ولس د قربانیو په اړه هرالخیزې خبرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. ښاغلي هاشمي په دیني علماو غږ وکړ تر څو تیرو تاریخونو ته په کتو په بهرنیو دسیسو ونه غولېږي او تل د هڅه وکړي چې د منبر له لارې ولسونو ته د ملي یووالي او ورورولۍ پیغام ورکړي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الحج شهزاده مظلومیار د ارشاد حج او اوقافو رئیس څخه د مننې ترڅنګ د جدي شپږمې د شوروي د یرغل په اړه هرالخیزې خبرې وکړي. نوموړي وویل 41 کاله وړاندې روسانو د ټولو نړیوالو قوانینو او میثاقونو خلاف په افغانستان باندې حمله وکړه چې له امله یې 1.5 میلیون کسان شهیدان او په میلیونونو نور ټپیان او له هېواد بهر مهاجر شول. هغه د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ یاده کړه. زیاته کړه چې له هغې ورځې وروسته افغانستان په نړیوالو کورنیو بدبختیو کې ایثار هېواد پاتې شو. ښاغلي مظلومیار وویل افغان میړني ولس د وخت زبرځواک او ښکېلاګر په مقابل کې د سر او مال په بدل کې د خپلو اسلامي ملي ارزښتونو او نواميسو د ساتنې په موخه مبارزه پیل کړه چې په پیله کې شوروي ته شرموونکې ماتې ورکړه او افغانستان یې په نړیوالو د یو خپلواک هېواد په توګه وپېژانده. هغه د افغانستان د مجاهد ولس د جهاد د وخت یو څو خاطرې هم د یادګار په ډول د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. مرستیال والي په ټولو هېوادوالو او د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې راځئ نور خپل ګران هېواد او ولسونه نور له دغو غمیزو او مشکلاتو وژغورو تر څو ټول په ګډه په یو سوله ییز افغانستان کې د ژوند آرامې شپې تېرې کړو. بلخوا بیا په لغمان کې د ولسي ملاتړ برنامې مسؤل فیضان الله پټان او دیني عالم مولوي سید الرحمن هم د شوروي د یرغل په اړه هرالخیزې خبرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. دوی ویل افغان میړنیو ولسونو وکولی شول چې د شوروي په غټو وسلو سمبال پوځ ته شرموونکې ماتې ورکړي او ګران هېواد افغانستان د دوی له یرغل څخه آزاد کړي. نوموړو له ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د خپلو مجاهدینو د قربانیو درناوی وکړي.